انسان چې کله په مانځ باندې ودرېږي او سوچونه شروع کړي الله رب العزت فرمایي چې اے د آدم بچیا زړه دې زمانه غافل کړي دې بدن او ژبه دې مال حاضر کړي د باطل ما تسبون زما په دربار کې چې څومره منځو کې دا ټول زما په دربار کې برباد دي ته اوس دا ګورې چې څنګه منځ استا بل حدیث اثر کې دا راځي چې کله سړی په مانځ باندې ودرېږي الله عز وجل ملائکه لوي پردو اوچته کې زما د ما بین کې خو چې دا په سوچونه باندې شروع کړي بیرته روغ ورسو اعلان دي دا په ګډ وډو سره دي اځه ځان ستړی کی بل اثر کې دا راځي چې انسان کله په مانځ باندې ودرېږي سوچونه شروع کړي الله عز وجل خطاب کوي ابن آدم انا خير زغرم دا هغه چانه چې تا خپل سوچ انت بند کړی دی معاذ بن جبل فرمایي چې کله انسان منځ کې د بلې مانځ کې کی طرف او چپ طرف سړی او پیژندلو وی فلا صلاه تعالی دی انسان چې کوم منځ کې د الله په دربار کې بالکل د سر وې د منځ قبليږي نه دا صحابه دا خبرې کړې دي زموږ ته خبرې نه دي او شته خلکو خبرې دي اهل سنت والجماعت هغه چاله ویل شي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په رواني او د محمد رسول الله د ملګرو په رواني صحابه بس سعید بن جبیر فرمایي و صلیت 40 سنه قسم بالله و سلبي کلمه مشکړې نه کی طرف او چپ طرف سره ما پیژندل نه دي چې دا لا پکې څوک دی دا عبد الله بن جبیر په منځ باندې ولاړ دی د حجاج بن یوسف د خوان توپ د درمانه وشو د منجنی دا ورسته کپړې تی ویوړله او د خپل مون جاری وساتو د اکرامنه په داخل د مانځ کې کټ شو او مون جاری په دې طریقه باندې هغه منځونه کړی و سفیان ثوری فرمایي او حسن بصری چې کله انسان منځ کې باندې خشوع نه وي تبتل دا منځ برباد دي دا سکندي منځونه ګوره دا نه پکې رکوع شته نه پکې سجده شته نه پکې الفاظ شته نه پکې تسبیحات شته نه پکې هغه تسبیحاتو کې تنوع شته چې کوم د رسول الله نه نقل دي چې د مور پیدا شوی عليه الصلاه والسلام ان د یقل هو الله قل هو الله سبحان رب الاعلى وعظیم من ذا کیږي حالانکه په دې کې مختلف اذکار راغلي دي صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم د امام المحدث الكبير محمد ناصر الدين الباني صاحب کتاب منذ د حدیث پرانا کې د فضیلت الشیخ شیخ عبد السلام رحمه الله کتاب تقریبا سره پاس 200 احادیث د مانځ متعلق ذکر کړي دا سان لواله پښتو کې خرچيږي کور لوي سي ال تاریخ پر خويندولا میندولا لوريانولا زنانولا د رسول الله د منځ دانچو کوي او به پاګې باندې تجربه وکړته اسما پوړانه ته تکبیر تحریمنا تر سلام ګرځول اسکار پوری منځ وکا چې آیات رسول الله د منځ برابر دی یا نه صرف موږ ته خواهش پوره قرآن کو اسکار دلیل له پدې چې موږ په قرآن پوه نه یو قرآن کې الله عز وجل فرمایي چې قو انفسکم واهلیکم نارا خپل ځانونه او خپل فامیل او بچی د ور نه بچ وساتئ امام قرطبي فرمایي بالکتاب والسنه په قرآن او سنت باندې